تا ته به جینۍ دا ووایي چې آی لایک یو نو ته ورته وایې چې ته یې جړایې ته لیونۍ ستا مازغه خراب دي ستا مازغه خراب دي ولې تاسو ما سره چې تاسو هیڅ ټلیفون لا نه راپېژنې یاره موږ سره په اتاق کې یو دوه دانې دي وادرې چې مور سره خبرې کوم هم راشي ډز راومې نیسي وایي دا ته چې کومې جینۍ سره لګوي که څنګه نه مې پرېږدي ورته څوک دي یو نورزی دی یو زبي هلکان په هلکانو څه کوې مړه نورزی ته نه پېژنې ولې پیژنم ښه دی هغه سره دې هم ټیقان جنګولي دي زه خو چې چا سره کنټیکټ ساتم هغه به پینچري لاړم زما شته ژوند دې بیا په سیل ویوړو په تا باندې مې یو چارک مینه درغلې وه هغه دې هم خرابه کړه نورزی سره زما میش لګېدلو ښه هلک یاره ته خو د کلمونه خاندې ډېره خوږه راباندې لګي یار اوس بیا پکې بکواسونه کې خلک خلکو ته ووایې دا ښه یاره جینۍ ده ټولو بکواس ته نه ووایه دي ووایم تا د ما کله بکواس کړې زه تا سره د رښتین نه مینه کوم والله قسم دی که ته په رښتیا زه تا چک کړم او ته جینۍ وخېږي ولا کرانه یو پینټ هم څوک مخ کېږي ځکه په دې خلک در باندې کنفیوز شوي چې تا لګي که جینۍ وادرې که رښتیا جینۍ او زه تا سره مینه وکړم او ژوند مې درسره جوړ شي خلک به مو چې د ولي الله کور ودان شو ولې ته نه غواړې زما کور ودان شي والله د ټول بدن ویډیو در ولېږم زه ساټ یم خو وادرې ځان خلک در باندې لیوني ګمان کوي یاره عایشې چې دا وخاندې سترګې ټیټې کې دقه ځای باندې دې کلک مین شو یاره مه شرمېږه دومره میک اپ دې کړی او دا ساده تصویر راولي دا څه کلیوالانو داسې کوئ یاره دا خولې هم راباندې ولې دونه غټوئ دا صحیح دی عایشې دا څه سم ښایسته پکې ښکارېدی یو یاره ځل بیا خلک باندې ښکارې وادرې یو خو دا چینکۍ زمانه جلس کېږي هلکان زمانه جلس کېږي زه نه پوهېږم چې څوک به زمانه نه جلس کېږي څوک راباندې خولې داسې کوي یو ځل بیا ګایز یو ځل بیا دا رولېږي دا هاي مس بسی ویلکم عایشې شیخه شی وادرې خو داسې نه چې مړه شي بگ لوا اوکے گائز دا فائنل بیٹل دی یار چل وکه یار براډ کو ډیر زیات خراب روان فائنل بیٹل به درته برابر کو صحیح ده guys like show some love guys show some عایشې love تا ټول double tap ویډیوګانې پوره ویډیو دی اچولې ده موبایل کې come on چې کومه پوره ویډیو ګورا یاره کلیواله دا ته څه کې یار ته پرېږده چې دلته د ویډیو عایشې ته خو سمه نرخځئ قسم دی دا ګوره بیا بکواس کې بیا خلک دا خبرې بکواس کوي که نه نه کوم شی هماغسې شی نو تا ته ما داسې څه ویلي دي چې ته داسې بکواس اسلام آباد کې هم دغه شان ته دي کمزوري ته په یو ځای ودرېدی هم نشي تا دیوال ته ډډه والي دا اسلام آباد جنکې هم داسې پرېږده قربان کې څنګه چل دی کم کاروبار خو د جینکو نه کې ملګری مې دی یار یاره کلیوالانو دا تاسو څه کوئ یاره بس دغه سپیګمي دی او دا سپیګمي دی یاره دا څه کوئ یاره لږ ګپ ته مو پرېږدوئ تھینک یو رایان تھینک یو دوه ورځونه بالکل ډېډ دی وستا د بروټ نه مې قربان کې دا ګوره زما مرګ یاره کلیوالانو یا الله واو ته خو مکمل چکلې سره د لاس ورکړی دی فرینډز مې دي سپیکر فضول خبرې مه کوه ډېرې خوږې خوږې جینکۍ دا ټول یو ځای له ځای راځئ چکر نه درته یادومه او ډینر مینر لا sometimes you know hiking د دې په دې منځ کې چې ما او تا یو بل لاس ورکړی داسې رواني اوف سخت سور به وکړي نو thank you رایان هسې عایشې اوسه پورې د چاله ورکړی دی دا وګوره څومره غلطه خبره کوي زړه پښتانه یې زړه که دغه شی دی ستا زړه قسم ستا ذهن ګنده دی والله ګنده دا ځای د ټپو مواد د زړه دې طرف ته که دې طرف زه چا سره داسې د ګرل فرینډ بوای فرینډ والا ریلیشن نه ساتم زه سنګل یم سټارټ نه I have never been in a relationship دا کنځلې پکې مه بیري چې د مینې شیپ باندې دې نه پوهېږم داسې ورته اوس نه راته میلاویږي او نه مې څوک خوښوي proposal راځي guys دا ډبل کلاس کوي guys 38 roses د کلي چې زوی thank you رایان guys 38 roses دا ډبل کلاس کوي که نه څنګه چل دی سنګل کې نه کېږي ولې سنگل کې بس دا رایان یو لګیا دی جز یاره ښه گیم پلی کوي نور خو څوک پکې نشته عایشې لیټ شوی ګایز
چې دونه ریکوست دی او دونه دغه تا پسې راځي خو زه خو غواړم تا سره ژوند جوړ کړم ځکه خپله پښتانه مې خوږه مې واده اورېده دا زه لا خوږه یم دورس خاص خبرې دې وکړې دا ریکارډینګز بیا پته شته کم ځای ته ځي تا هغه سامان سره ګپ لګولی و د هغې هم بیا ریکارډینګ ډېر لکه کور والا ته پته چلېدلی او بیا مسله جوړېږي پښتنو ته مسله جوړېږي که نه انډرسټینډ کلي والا بیا عزیزي love you bro یار اوسو thank you guys thank you Ryan thank you Bilal guys this time please زما سکور هم لږ love you bro اوچت مننه کړئ دوستانو تا ته چې کله براډ ته لکه پښتنه جینۍ مخامخ راځي هغې سره لږ احتیاط کوه والله قسم دې رښتیا ولې پښتني جینۍ سره مې ژوند جوړېږي ځکه پښتنه جینۍ په ما دونه ګرانه ده پنجابۍ سره زه په خبرو نه پوهېږم که سبا مې بچي پیدا شي بیا به خلک ماته وایي چې دا دې څه دي او څه نه دي بچي به مې په خبرو نه پوهېږي باید پښتني سره ژوند جوړ کړم پښتنه آی لو پنجابۍ نه پنجابۍ سره نه پوهېږم زه ټوله ورځ ورته یم ما ریلیکس هستم او ما یې هستم نو په اردو زه بیخي نه پوهېږم او بله ورځ مې یوې ته ویلي واده اورېده بس خبرې مې ورته غلطې کړې وې بیا ما ورته ویل ته څه ما ورته زه فیصال نه پوهېږم والله پښتنې دې په خبرې پوهېږي نو هغې له بیا عزت ورکوه که نه او دوره کم خلک عزت به وله ورکومه دوره خلک درته ګوري ظالمه بیا خلک هم هغه خبرې کوي چې کم ته کې نه نه ایشي په ما ګرانې ولاکې دې تا سره زه ژوند جوړ کړم را دې خوښه واده اورېده سبا دې مور او پلار تصویران نه ولېږه کیدای شي زه ورسره رابطه ولرم وایي نه نمبر یې راولېږه thank you so much یار تم لابي خلک دوستانو مننه عزیزي لابي برو مننه ویډیوز دې ډېر ښایسته ورکړي کله کله زما براډ باندې راشي ګایز لږ سنایپ وکړئ که نه رایان پلی پتا وکړئ څوک شته نه دلته بټ تھینک یو رایان فور لولی پلی یار مننه مننه بس تمثیل مه کوه ایسې ګپ مې ولګو خفه شوی نه الله په امان نو ایشو نو ایشو مونږ غټ یو یار څه بلا جینۍ ده لوی شو لوی شي لove you دوستانو مننه لove you دوستانو مننه چا چې مزید ته زړونه کېښي مننه ټولو دوستانو نه مننه तू मेरा जादू है तू मेरा दिलबर तो प्रेम का